د ازموینې کمیټه د ارشاد حج او اوقافو وزارت مقام مسلکي معین الحاج حافظ مولوي محمد حامد حاسی په مشرۍ او د څارنې او ارزونې رئیس مفتي عبدالله اعظم د مساجدو د انسجام رئیس مولوي امین ګل عادل د تعلیماتو او تدریب الائمه امیر مولوي محمد زرجان صاحب د هلمند ولایت ارشاد حج او اوقافو ریاست رئیس مفتي محمد اسلام محسی صاحب د هلمند ولایت مقام استازي ملا محمد شفیع ظهیر او د استخباراتو ریاست او د علماو شورا د استازو په غړیتوب جوړه سوې وه. د وزارت مقام څخه راغلي هیئت د وزارت مسلکي معین پرانیستونکې وینا او ګډونوالو علما کرامو ته ښه راغلاست ووایه. له دې وروسته یې د سږ کال معلمینو د انتخاب په هکله د ارشاد حج او اوقافو وزارت د طرزالعمل په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل او ورپسې د تقریري ازموینې لړۍ پیل سوه. د یادې ازموینې لپاره 186 تنو ګډون کړي وو چې د یوې شفافې ازموینې په ترڅ کې ترې د ورکړل سوي سهم مطابق 64 تنه د ټاکل سوي کمیټې له لوري غوره سول او د وزارت مقام ته اړوند معلومات واستول سول.